دا چې اوس هر رنګ ټوپکې او ویزان دي پکې، پخوا هم دلته کې زما و د ګلونو دکان، او ما په توکل دی د یو ښکلي لاس نیولی داسې لکه سړي چې وي ایستلی په قرضونو دکان. ډېر ښه شعر دی ډېره مننه. او که زه ملا شوم نو زه به سرسایې نه غواړم، که زه ملا شوم نو زه به سرسایې نه غواړم، ما به معاش لوي جوړ کلی د تمبلونو دکان. نور انتظار د پسرلي وکمه، نور انتظار د پسرلي وکمه، که نه اظهار په کشمالي وکمه، طالب راوړم پیزوان لیونی، طالب راوړم پیزوان لیونی، خو چې یو څو ورځې دیاړي وکمه. ډېر ښه. ګرانو ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. د دغه شعرونو مالک مطیع الله ګران صاحب را سره ناست دی، زما سینیر دی، ډېر خوږ د پښتو د 9م سمسټر طالب علم دی. غوښتل یو چې دینه څه واورو، تاسو ته دغه د فیسبوک او د یوټیوب د لارې در ورسوو. ګران صاحب سلامونه مې واخلئ. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه اسامه صاحب چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو، نو ډېره زیاته مننه. ستاسو مننه کوم ګران صاحب چې موږ له یو په قیمتي وخت نه یو وخت وباسو او موږ له یو وخت راکړو. ګران صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله، ژوند خو ښه تېرېږي، ښه روان دی. ګران صاحب د شاعرۍ ابتدا یو د کلي نه وکړه. شاعرۍ ابتدا خو مخکې شوق نه مخکې نه و، خو بیا چې صحیح پوه شو غزل هم ولیکو نو دغه 2017 م شروع کړل. 2017 نه؟ او جی. ګران صاحب نظم باندې یو ډېر کار کړی دی، که په غزل باندې یو کار کړی دی، یا د دې نه علاوه نثر لیکئ که نه؟ یاره ما خو 2017 نه شروع کړل ده، خو ما ډېر کم لیک کړی دی، لکه غزلې مې ډېرې کمې لیکل دي، او نظم ورا نظم چې کم دی په هغې کې مې څه ناڅه لیکل کړل دي، خو نور مې نثر مې بیخي نه دی لیکلی. ښه جي، الله دې وکړي چې په روان وخت کې لوی کار وکړئ پښتو ادب له. ګران صاحب دغه غوښتنه به کوو چې په یو غزل باندې خو به تاسو ته پته ده که نه، د سړي تندې نه ماتېږي، نو د یو نه سیوا نور چې راته تاسو ووایئ خپل کلامونه را سره. دا یو وړوکی شان مورا نظم دی، د هغه نه به شروع وکړو چې زه اوس هم هغه شانتي، دې عنوان دی اذیتو. جی. زه اوس هم هغه شانتي، دغې کوڅې نه ځان له یو اذیت راوړمه، زه اوس هم هغه شانتي، دغې کوڅې نه ځان له یو اذیت راوړمه، خو نه پوهېږم چې دې اذیت کې ماته دومره سکون ولیدی، دومره آرام ولیدی. دومره آرام ولیدی، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. او دا غزل مطلب دی چې که د خانانو وي د سرو سپینو لالونو دکان، که د خانانو وي د سرو سپینو لالونو دکان، زما ترې خوښ دی د غریب د کتابونو دکان. ډېر ښه یار. او دا چې اوس هر رنګه ټوپکې او ویزان دي پکې، دا چې اوس هر رنګه ټوپکې او ویزان دي پکې، پخوا هم دلته کې زما و د ګلونو دکان. دا بیا ووایه ګران صاحب. ډېره مننه. دا چې اوس هر رنګه ټوپکې او ویزان دي پکې، پخوا هم دلته کې زما و د ګلونو دکان، او ما په توکل دی د یو ښکلي لاس نیولی داسې لکه سړي چې وي ایستلی په قرضونو دکان. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه. او که زه ملا شوم نو زه به سرسایې نه غواړم، که زه ملا شوم نو زه به سرسایې نه غواړم، ما به معاش لوي جوړ کلی د تمبلونو دکان. ګران صاحب دا بیا ووایه. ډېره مننه. که زه ملا شوم نو زه به سرسایې نه غواړم، ما به معاش لوي جوړ کلی د تمبلونو دکان، او زه به د کوم کوم سپیناوی کوم ګرانه درته، تا په مزغو کې را جوړ کلی د شکونو دکان. ډېر ښه دی یاره ګران صاحب، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. او دا بل یو غزل دی چې که مجبورۍ اظهار ته نه پرېښودم، که مجبورۍ اظهار ته نه پرېښودم، خو زړه مې هم انکار ته نه پرېښودم، او زه په خپل ذات کې مصروف شوی دومره، زه په خپل ذات کې مصروف شوی دومره چې پردي بیګار ته نه پرېښودم. دا ډېر ښه دی یار. ډېره مننه. او بېګا مې خوب لیده منصور ومه زه، بېګا مې خوب لیدو، بېګا مې خوب لیده منصور ومه زه، خو یو سړي هم دار ته نه پرېښودم. او هغو نن لاسو کې ټوپک راکوي، هغو نن لاسو کې ټوپک راکوي، چا چې رباب ستار ته نه پرېښودم. دا ډېر ښه شعر دی ګران صاحب، دا بیا ووایه یار. هغو نن لاسو کې ټوپک راکوي، چا چې رباب ستار ته نه پرېښودم، بېګا مې 2 ګوټه سیوا څښلي وو، ساقي جنون قطار ته نه پرېښودم. ډېر ښه. ساقي د کیمرې شاته دی، په دې ډالۍ ساقي ته دې ډالۍ وي چې بېګا مې 2 ګوټه سیوا څښلي وو، ساقي جنون قطار ته نه پرېښودم، او زړه مې په ځان باندې غربت تېروو، زړه مې په ځان باندې غربت تېروو، زه یې د ښکلو ښار ته نه پرېښودم. ډېر ښه. ډېره مننه. او ګرانه په کومه چې به ته تېرېدې، ګرانه په کومه چې به ته تېرېدې، مور به مې هغه لار ته نه پرېښودم. ډېر ښه دی ګران صاحب. ډېره زیاته مننه. بل غزل شریک کړي.
دریم غزل به خامخا ورو. دا بل غزل مطلب ده چې باطن خیرن ظاهر صفا ساتو دا ولي ساتو. وا دا شعرونه دي ما چې یادول ښه. باطن خیرن ظاهر صفا ساتو دا ولي ساتو مونږ په دروغ خپل رښتیا ساتو. دا ولي ساتو. دا ولي ساتو. ډېر ښه شعرونه ډېره مننه. او زمونږ شعور امن پرسته نه دی ځکه نه دی. زمونږ شعور امن پرسته نه دی ځکه نه دی ځان په ټوپک نومي بلا ساتو. دا ولي ساتو. ډېر زبردست شعر. ډېره مننه. او ښه مطمئن یو چې دا خلک زمونږ نشي کېدی. ښه مطمئن یو. ښه مطمئن یو چې دا خلک زمونږ نشي کېدی. همدغه خلک زړه کې بیا ساتو. دا ولي ساتو. ډېره مننه. او مونږ په خپله څه محنت او حرکت نه دی کړی. مونږ په خپله څه محنت او حرکت نه دی کړی ځان چې د نورو په دعا ساتو. دا ولي ساتو. بالکل. ډېره مننه. مونږ په خپله څه محنت او حرکت نه دی کړی ځان چې د نورو په دعا ساتو. دا ولي ساتو. او چاته به څنګه وایو د خپل کلي جومات له ګرانه. چاته به څنګه وایو د خپل کلي جومات له ګرانه مونږ د بل کلي ملا ساتو. دا ولي ساتو. ډېره زیاته مننه. چاته به څنګه وایو د خپل کلي جومات له ګرانه مونږ د بل کلي ملا ساتو. دا ولي ساتو. زبردست ګران صاحب. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ګران صاحب چې مونږ له یو وخت راکړو د خپل قیمتي وخت نه یو وخت وباسو. ستاسو نړۍ مننه.